مدله پدې کې اعظم په اراده وای زور کلا قلنا چې موږ ویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا بس هغه سجده وکړه الا مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو فقلنا موږ ویل یا آدم ان هذا بشکدا عدو لك استاد دشمن دی ولزوجک او استاد بیبي هم دشمن دی فلا یخرجنکما ودین بسیتا سدواړه من الجنه د جنتنا فتشقى په تکلیف کې پریوزي بیا مصیبت کې بوا چولې شي بیا ان بشکلک تا د پارا الله تجوع دا چې تبو وګي هم نا فيها بده جنت کې ولا تعرا او تببر بندېږي هم نا لکه چې ارز موجود دي کمه بن راضي وانك وبشکت ولا تظمأ تبتګي هم نا فيها بده جنت کې ولا تضحى او تابنور هم نوهي ګرمي به هم در باندې ناراضي فوسوسه چولا الیه هغه طرف ته شیطان قال ورته یا آدم هل ادلک یذو نخیمتا ستا یعنی زو خیمتا ستا علی شجره اغیونا علی شجره الخلد اغونا الخلد د همیشګری یعنی تاسو چې منکړی نو د لپاره منکړی چې هغه وخری نو تاسو به همیشه پاتې شي بیا په جنت کې وملک او بادشاہی لا یبلا چې زوال په ناراضی داسې بادشاہی به ته ملاو شي چې زوال په ناراضی نو آدم علی السلام هغه ونه په امدی مینه کې وخوړه خو مینه خو د جنت او د الله خوخه ده دا ډېره خبره ده خو د الله حکم په غینه مخ کړي د الله حکم غینه مخ کړي نو الله حکم دا ګور دا ډېره اهمه خبره ده مینه په خپل کې ضروری ده الله او د الله رسول سره خدا سي مینه را نه ولې ځان باندې چې بیا د الله حکم پکې مات کړي الله حکم پکې مات کړي لکه څنګه چې دا پدې باندې چې کوم حال راځي او بیا قران کریم ولي او بیا ور باندې وانتوب راشي فاکلا بیا خلل ادوار من هذا اغواننا فبدت نخکارش ولهما اغدوار تا سوآتهما شرمگاد اغوی یعنی شرمگاهونه د غیدوار یو بلتا وطفقا او شروع وکړل ادوار یخصفان چې خودلی علیهما بخبل زانون باندې من ورق الجنه پانه د جنتنا واسا او فرمانی وکړل آدم علی السلام ربه د خپل رب فغوا نو بس هغه په غلطی کې پریوتو غلطی وکړه خو چې غلطی وکړه نو بیا څه چلو شو اوس شان وګوره د پیغمبران او مهرباني وګوره د الله تعالی سره د دې چې الله تعالی فرمایي فغوا غلطي وکړه الله ورته وای الله شان سره دا مناسبه ده چې الله وای چې غلطي وکړه خو موږ شان سره دا نه مناسبه چې موږ وای چې آدم علی السلام نه فرمانی وکړه الله وای خو سره د دینه فرمانی الله څه فرمایي ثم اجتباه بیا الله دا خوخ کو ورکړو الله تعالی سره د فرمانی الله تعالی دتا نو کدا نه فرمانی دا هغه د کمزوري او یا دغه د لریواله ذریعہ وای نو بیا الله تعالی دا څه کولای بیا ورته چې سره تا استومنه او یا سره تا باندې نه ثم اجتباه بیا ورکړو د الله تعالی ربه دا چې رب د فتاب به تبقبل کړل علیه د ان مهرباني وکړه بد باندې وهدا اولاد ورته خودلا قال اولی اهبتا کو شیتا سو دواړه من هدا دینا جميعا ټول بعضکم جنستاسنا کو شیتا سو تاسو دی جنتنا لبا بعضکم جنستاسنا لبا دنه د پاره بعدو دشمنانی فاما بیا کچری اتینکم راشتا استمنی زما طرفنا هدن هدایت فمن اتبع بس چا چې پر یو کړه هدايه زما د هدایت فلا يدل د گمراه شي ولا يشقى او نه بدبخت شي دا جواب چې ما تاسو مخ کې بیان کړو چې ته وایي چې زما څه کوم نو الله هدایت درکړي دي دنه مخ ماړه بس چل بنه کی نه به گمراه شي او نه بدبخت شي نه به گمراه شي او ډیر آسان دلیل دی سره د کی ګرانواله شتنه څوک در سره بیاس کوي هغه جګړه کوي په شرک کې په بوتانو کې په کتاب لیکي وغیرہ لکه پروند یو کس ذکر کړو بل دې هغه ته تاسو لاندې خبره دا او کې قران دی ویل قران وای قران نه خبري او کچری وی نو بیا هغه کې غلط فهمي نو پويګه خو هغه به مبند دین لري هغه خاص هغه پوینټونه بغیر جمع کړي شیطان ورته خودلی کنه چې دا دار واخلا او هغه پوینټونه چې هغه په خلاف باندې پروزي په قران کریم ته ډکته هغه نه خبرم نه او نه هغه ورته وګړي او نه تا ته کینی هغه چراشه تکینه قران کریم اوره هغه الله تعالی ورته برابرۍ هم نه دا چې خلک الله ورته نه برابرۍ دا د الله د نعمتونو نه ټول نه لوی نعمت ته او دا الله تعالی هر چا ته نور کوي تاسو الله نه شکریا ادا کوئ هر وخت چې الله دې ته برابر کړی دا د الله مون تاسو باندې لوی احسان دی الحمدلله جی
جی جی چې ریش کو چې خودلو نو هغه پیغمبر او دا معجزه و نو ته معجزه ته ورته بیا ورشه ته یما ته راوله د دې ما ته خو چې ما بګاش په څه خړلې دا به یما ته راوله دا کستان راوله یما ورته بوزه دا ورته ما ورته بوزه دیتا جی دا باقاعده دوی چلونه دي دلته د جان محمد سرحدی نو جادوګر د سره زما څو واره ناشته شوی دا او دا ټول سره الحمدلله عزیز ډیر ذکر نه کوم د ډیرو شینو او دا ټول د دې ترتیبونه دي او کوټه غونډه کتابونو کې ملاویږي تاسو وګورئ انډیا کې چاپ شوی دی انډیا ولا لیکل زمونږ د پاکستان کې ملاویږي اغه نوم خبرال د دې د چلونه د جادوګرانو یا د دې د تعویذګرو د چلونه پاغه کې ټول لیکلي دي چې کومه طریقې سره د ځان خبري څنګه طریقې سره د معلومات کیږي څه د دې بندوبست وي څنګه د دې هغه کیمیکل دی سره دی وغیرہ وغیرہ هغه نه مم تاسو اندازه ولګي اېنه به اندازه ولګي باقاعده د سړی کې نه ولي بیا موږ سره قاری مومن که تاسو پیژنئ تاسو لږ هغه سره ملاو شي هغه په دې کار کې پورا کار کړی دی هغه مده کې کار کړل لږ سره ملاو شه د پته ده هغه دې هدا پوري وایي چې مونږ ته به دا تربيت را کولو چې تاسو امتیاز به هر وخت تاسو یعنی مسانه به ډکه ساتي چې تاسو امتیاز هر وخت راغلي ځکه چې ځنه وخت کې به تاسو د شیلندولو ضرورت دي او نږدې به سنئ نو تاسو به سړی باندې سترګې پټي کوي چې پټي کوي او د خپل شی دا تاسو دلته نه باسي او البته به تاسو امتیاز پر اپریک دی او بیا ورته ګورم دریاب نه رويستو او لنده او ته یو څنګه ترشیم پکې ده دا په فلانی دریاب کې وچا ترشته دا دې هدا په دا دومره حرامیان دي بهر حال دا ټوله دوکه ده دا کې هیڅ نشته دي و یو سړی ته چا ویلي دا خو چې کله دا پیخه شي بیا سړی باندې برابرېږي چې زما دا پیرو دا ما چې کوم رسیدلې ده دا دومره زوره ور دی چې هوا کې ګرځي نو وای دا بل چې چا سره مقابله وته ورته چې دا خو څه کمال نه ده هوا کې خو مچم ګرځي نو موږ د مچ عبادت وکړو ناغه غبراو شو چې دا دومره زوره ور دی چې دا په وبو کې ګرځي نو هم څه کمال نه ده وبو کې هم یانم ګرځي نو بیا هغه غبراو شي چې اوس ته وایم وینا زما د پیر هم په وچه ګرځي هم په وبو کې ګرځي وای چې دا خمدا سي کوي هغه په وچم ګرځي په وبو کې کوم ګرځي یعنی دا الله تعالی چاته صلاحیت ورکړي نو د چنده ختم ورکړي نو موږ د چنده ختم وکړو عبادت کو بهرحال دا د حالات مطابق هر چا سره دغه حکمت بنیاد باندې خبره کیږي ته د عقل دلایل ته سړی سره د قران رمي به د الله تعالی عمل ګرځي وي نو بیا بل دا چې دوی مخکې نه پریکټس کړی شیطان ور سره یو سره ملګری وي هغه ور هغه پوي کړی وي د مخکې نه ټولې خبرې دوی زده کړې دي باقاعده هغه کوي دا نو چې لږ تاسو قران کریم کې لږ مسل کړی وي بیا ور سره خبره کوي نو ان شاء الله چې جواب بیان وي جی 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 دا بالکل ما پخپلا یعنی دا زنه شناسي چې انسان خپل تجربه کې راشي کنه د ذاتو د ازازه او د علاقې د سړی د خبره کړیو د روانو اولاد کې الته کس کې نه ولې کله کې نه ولې هغه انتظار کوي چې څوک راځي هغه د سړی روان دي دلته نه د مرید کې نه ولې یا شاګرد او د ابو بلټه ډکړه او د روان دي درس شو وګرځیدو او دا سړی کو تماشا کوي د ګوري چې وګرځیدو نو دی واپس لاړو بیا بلټه ډکړو نو جواب بلټه ډکړو دی ورته چرته سی وای پیر سي ته زما خاصه زمرا سما نو چې څنګه نه وته نو فورن پیر ورته وای چې وګرځیدي خو نشوي او ته خبر شوي او زه خبر شوم او ما ته بچ کیو منی ولې کني خپل ماته دا نو د سړی یقین راشي چې وګوره غنه د خبر ده او مخکې نه دی منصوبه بندي کړی دا مخکې دی منصوبه بندي کړی چې ته به د سیده ځان وګورځي او بیا هغه سړی سره رانه نوځي هغه سړی بونګه داسې کوبارل دا ټول شرک الله تعالی دې موږ تاسو بچ کې دینه الله فرمایي د قران باره کې اهم آیتونه دي خو توجه سره تاسو اورئ ومن اعرض او چوک چې مخ واړی عن ذکری زما د یاد نه ان زما د قران نه فإن له بس بشک هغه د پاره معیشتن زندگی بد هغه ځوان کنتنګوي ونحشره او موږ برپاتو هغه یوم القیامت پرد قیامت کې اعمالند قال دې او ای ربي ازما رب لما حشرتني ولد رپاس ولا مز اعمالند وقد بتحقیق سرا كنت ومز بصيرا لدنک قال او ای الله تعالی كذلك هم دغرنګي اتت کا راغلی وتا ته آیاتنا نشانات زمونږه راغلی وتا ته آیاتنا زمونږه فنسیتها بستاهیر کل اغا وکذالک هم دغرنګي اليوم نندرزتون ساتهم هیر کلی شوی چا چې دنیا کې قران پر خو دی وی اخرت کې بیا الله پری دی